د بریالیو سردار پیژنئ یې؟ هو، هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. هغه چې د پریمانه کړاوونو له شتون سره سره یې آن خپله یوه ورځ هم تیاره ونه بلله، بلکې د شپې تورې تیارې یې د ایمان په ډیوو سره ځیرې او روښانه کړې. خپل ټول ژوند یې د قرآن آیتونو ته په هیلهمندۍ سره ښکلی کړی و. له ناکامۍ سره یې مبارزه وکړه، بدفالي یې لرې وغورځوله او هیڅکله ناکامو او بدفالو خلکو ته تسلیم نشو. لا دا چې مشرکینو د کعبې په شاوخوا کې 360 بوتانو ته عبادت کاوه، خدای بیا هم هیلهمن و. د کعبې په ګرد چاپیر کې د مشرکینو بربند طوافونه، شراب څښل او بوتانو ته د هغوی زارۍ لیدلې، خو بیا هم هیلهمن و. د مشرکینو له عقایدو له ځورېدو، پر کمزورو د ظلمونو له ډېرېدو، د غلامانو د حقوقو له پایمالېدو، د نجونو له ژوندي ښخېدو او د هغوی له لوري د ده پر دعوت له ریشخند وهلو سره سره بیا هم هیلهمن و. هغه مهال هم هیلهمن و کله چې د کعبې دیوال ته نږدې خدای ته په سجده پروت او مشرکینو یې پر څټ د اوښ لرې ورکېښود. هغه تل هیلهمن و او خپل امت ته به یې د هغوی له کمزورتیا سره سره پر یهودو د بریا او غلبې زیری ورکاوه او فرمایل به یې قیامت به تر هغې قایم نشي تر څو چې مسلمانان له یهودو سره ونه جنګیږي. مسلمانان به هغوی وژني تر دې چې یهودی به د تیږې او ونې شاته ځان پټوي، نو هغه تیږه یا ونه به نارې کړي: ای مسلمانه، ای د الله تعالی بنده، دغه دی زما شاته یهودی پټ دی، راشه ویې وژنه. خو یوازې غرقد نومي ونه به مسلمان ته غږ نه کوي، ځکه غرقد د یهودو ونه ده. هغه مهال هم هیلهمن و کله چې به یې د مکې په بطحا نومي سیمه کې خپل یاران بلال او عمار بن یاسر د مشرکینو له لوري د کړولو په حال کې لیدل. دا مهال به یې په ډاډه او خوښ زړه هغوی ته ویل: د یاسر کورنۍ صبر وکړئ، ستاسې ځای جنت دی. هغه هیلهمن و بشریت به یې جنت، نیکمرغۍ او حق ته راباله او خپل امت ته به یې د سختیو پر مهال د فتحو او بریاو زیری ورکاوه. هغه مهال هم هیلهمن و کله چې خباب رضی الله عنه ته وفرمایل: قسم په الله، الله تعالی خامخا خپل دین بشپړوي، تر دې چې یو کس بل صنعا نه حضرموت ته د تلو پر مهال له الله تعالی پرته او پر خپلې رمې د لیوه له یرغل پرته له بل هیڅ شي نه ویریږي. خو تاسې بیا هم تادي کوئ.